روغتیا اناتومي برخه. سلامونه، مونږ باور لرو چې طب اسانه ده. د اناتومي بلې ویډیو ته ښه راغلاست. نن د سرویکل سپاین په اړه غږیږو. یعنی نن مو په دې پوهوو چې زموږ د بدن د ملا په تیر کې سرویکل سپاین د انګریزان کوم ځای ته وایي. سرویکل سپاین د ورمیږ مری دی چې انګریزان یې ورټبرل بولي. لکه څنګه چې انځور کې وینئ، د ملا د تیر تر ټولو پورته حصہ په شین رنګ سره د سرویکل سپاین په نوم یادیږي چې له 2 دانو مریو جوړ شوي او هرې مری ته ورټبرل وایي. موږ د وجود دا ساحه په وطني اصطلاح ورمیږ بولو. یو شي ته مو پام وي چې د ملا په تیر کې سرویکل سپاین تر ټولو کوچنۍ حصه ده. پوهیږئ ولې؟ ځکه چې نظر ښکته حصې ته ورباندې د وزن فشار کم ده او یوازې د مغزو فشار پورته کوي. که غواړئ چې د دې رګو په اړه پوه شئ، نو چینل مو سبسکرایب کړئ او که لارې په تمه پاتې شئ.